د شپږو کالو ماشوم د قرآن کریم په باره کې څومره علم حاصل کړی دی؟ راځئ ټول معلومات په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. قرآن کریم څو سپارې دی؟ 10. څو سورته دی؟ 214. څو رکوع دی؟ 240. څو آیات دی؟ 4 دی. څو مکی سورتونه دي؟ 15. څو مدني سورتونه دي؟ 30. څو اختلافي سورتونه دي؟ 11. مکی سورت کومې وته وایي؟ د هجرت مخکې نازل شوی. مدني سورت کومې وته وایي؟ د هجرت وروسته نازل شوی. څو سجدې پکښې دي په قرآن کریم کې؟ 14. څو منزله دی؟ 7. شابه. قرآن کریم کې در ټولو څخه غټ سورت کوم یو دی؟ سورة بقره. سورت بقره څو آیات دی؟ 280. څو رکوع دی؟ 40. قرآن کریم کې در ټولو څخه کوچنی سورت کوم یو دی؟ سورة الكوثر. سورت کوثر څو آیات دی؟ 3. قرآن کریم کې هغه کم سورت چې په سر کې بسم الله نه ده راغلی؟ سورة التوبه. قرآن کریم کې هغه کم سورت دی چې په نسته پکښې؟ سورة فتحه. قرآن کریم اول سورت کم یو دی؟ سورة فتحه. قرآن کریم اخر سورت کم یو دی؟ سورة والناس. قرآن کریم څو حرف دی؟ 3,000 حرف دی. څو زورونه لري؟ 15,243. څو زیرونه لري؟ 9,522. څو پیښونه لري؟ 8,904. څو مدونه لري؟ 1,100. څو شدونه لري؟ 2,243. څو ټکي لري؟ 1,50,602. څو الفه پکښې دي؟ 3,902. څو با پکښې ده؟ 1,228. څو تا پکښې ده؟ 1,199. څو ثا پکښې ده؟ 2,602. څو جیم پکښې دی؟ 3,202. څو حا پکښې ده؟ 902. څو خا پکښې ده؟ 2,418. څو دال پکښې دی؟ 2,642. څو ذال پکښې دی؟ 4,692. څو را پکښې ده؟ 1,093. څو زا پکښې ده؟ 1,090. څو سین پکښې دی؟ 2,801. څو شین پکښې دی؟ 2,253. څو صواد پکښې دی؟ 2,013. څو غضاد پکښې دی؟ 1,601. څو طوا پکښې ده؟ 2,104. څو زوا پکښې ده؟ 902. څو عین پکښې دی؟ 2,200. څو غین پکښې دی؟ 2,208. څو فا پکښې ده؟ 3,490. څو قاف پکښې دی؟ 4,913. څو کوچنی کاف پکښې دی؟ 9,522. څو لام پکښې دی؟ 3,402. څو میم پکښې دی؟ 5,550. څو نون پکښې دی؟ 5,550. څو واو پکښې دی؟ 5,550. څو لام حمزه پکښې دی؟ 3,100. څو ها پکښې ده؟ حمزه پکښې دی؟ 3,115. څو حمزه پکښې دغه حمزه پکښې ها 900. څو یا پکښې ده؟ 5,919. جزاک الله. دغه قرآن کریم معلومات یې تاسو ته درکړي. دا زبیر احمد نومیږي، تقریبا عمر یې 6 کاله عمر یې دی چې دغه معلومات د ځان ته حاصل کړی دی. نور معلومات بیا لرې چې په بل شي کې پوښتنه درڅه وکړو، هغه به بیا په بله ویډیو کې ګورئ. الله رب العزت کامیاب ولره. السلام علیکم.